سلامونه او نیکې هیلې قدرمن لیدونکو، هیله من یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوتوشاپ مجموعه درسونو ته. په تېرو درسونو کې موږ تاسو په لییر ماسک باندې خبرې کولې او پوه شولو چې لییر ماسک څخه څنګه استفاده کولی شو، په کومو مواردو د موږ سره مرسته کوي. نن راځو د لییر ماسک څخه په استفادې غواړو چې دغه دوه تصاویر په یو بل کې ترکیب کړو. نو د دغه کار دپاره لومړی زه راځم دغه تصویر چې دا تصویر کاپي کومه یا هم انتقالومه د موف په واسطه دغې تصویر ته ځای په ځای کومه. دغلته یې راوړم او دغسې یو بل تر څنګ یې قرار ورکوو او ځای په ځای کوو یې. خو مخکې د نه چې زه راشم دغه تصویر په هکله نور جزئیات درکړم، اجازه راکړئ زه راشم دغه تصویر کې لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تېر درس کې کار وکړ او په دغه پروژه کې موږ او تاسو پوه شولو. مثلا زه راځم دلته د سلیکشن ټول په واسطه د دغه محیط د دې انتخابوم، مثلا تقریبا دغه محیطونه ما انتخاب کړه. که چیرې زه دا ماسک کړم، تاسو وګورئ قدرمن لیدونکو، موږ او تاسو ته هغه ځایونه چې ماسک شوی یا انتخاب شوی هغه ښکاره کوي او کوم ځای چې نه ښکاره کیږي هغه یې تور کړی ده. نو بناً دغه لییر ماسک ننني درس کې چې موږ او تاسو پې بحث وکړو هغه هم په همدغې مواردو کې ده، په همدغې برخه کې ده چې موږ او تاسو ته هغه برخه چې ماسک کیږي هغه نه ښکاره کیږي او هغه برخه چې په تصویر کې پاتې شوې وي هغه دلته په هغه تصویر کې هم ښودل کیږي. نو د همدې دپاره راځو د خپل دغه کوم لیر چې موږ او تاسو راوړو دلته یا کوم بکګراوند باندې، مثلا بکګراوند موږ او تاسو دغه تصویر لرو، دغه شین رنګ او لیر مو دغه بل تصویر نه ورته راوړه. موږ غواړو چې دغه اول ماسک کړو. د ماسک په واسطه تاسو وګورئ ما دغه ماسک کړ، خو یو توپیر چې په دې کې راغی وګورئ هېڅ دغلته کوم توروالی یا کوم بل جسم نه ښکاري، مګر په تېر جسم کې یا په تېر دغه کې فایل کې چې ما تاسو ته وښودو دغه ځای چې ما ماسک کړی و هغه تور شوی و. نو راځو د ماسک په واسطه چې ما یو نوی لیر دلته ایجاد کړ د لیر ماسک او د برش څخه په استفادې زه خپل برش انتخابوم او د برش سایز هم زه تقریبا انتخابوم، ګورم دغه سایز ورته ورکوم، دغه به مناسب سایز وي. که نه تاسو کولی شئ چې دغه په واسطه هم تاسو سایز ورته ورکړئ. اوس راځو همدغه خپل که چیرې تاسو غواړئ چې لږ څه لوی هم شي فرق نه کوي، مثلا 150 PXI کوو یا پکسله کوو. اوس وګورئ زموږ او ستاسو د دې برش سایز غټ شو. اوس تاسو وګورئ قدرمن لیدونکو چې څه تغییرات راغلي. زه راځم د کلیک کولو په واسطه، اجازه راکړئ، خو یو څه چې ده چې دغه زموږ او ستاسو دغه تصویر تاسو ګورئ زموږ دغه لیر باید څه شي تغییر وکړي، چون دغه هغه تصویر د لاندنی تصویر باید بره راشي، چون عملیه کې داسې نه اجرا کیږي او پورتنی باید ښکته لاړ شي. د هغه دپاره دغه موقعیت ورته انتخابوو. تاسو وګورئ دغه څه چې زه چینج کړم هغه تور مخته راغی، سپین شاته. اوس که چیرې راشو کار وکړو تاسو وګورئ د برش په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې دغسې په خپل تصویر کې تغییرات راوړو. وینئ یا تاسو کولی شئ دغسې په اسانۍ سره بعضې وخت د خزاني تصاویرو دپاره مثلا که چیرې خزان شوی وي یا خزان پیل شوی وي، هغه موسم چې ونې او بوټي خپل پاڼې رژوي، موږ او تاسو کولی شو دغسې یو تصویر هم جوړ کړو چې په نورو مواردو کې هم دا ډېر استفاده کیږي، خو دغه یو غوره مثال و چې ما وغوښتل تاسو ته دغه د یو پروژې په شکل ښکاره کړم. که چیرې موږ او تاسو دا بیرته ریورس کړو، دغه سپین رنګ مخته راوړو او تور شاته راوړو، د همدغې عملیې برعکس ترسره کیږي. تاسو اوس وګورئ د همدغې عملیې معکوس یا سرچپه ترسره کیږي چې دغسې تغییرات موږ او تاسو بیا بیرته پکې راوستلی شو. نو بنا درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې دغسې د لیر ماسک څخه په استفادې دغسې چارې ترسره کړئ، نو تاسو کولی شئ چې د دغه لیرونو څخه او رنګونو څخه په استفادې
تاسو کړئ. مثلا بعضې کسان غواړي چې یو نوم خپل ولیکي، مثلا یو ام پکې لیکو. دغسې امکانات شته چې بیا موږ او تاسو مختلف حروف که چیرې موږ وغواړو کولی شو چې استفاده کړو. مثلا زه غواړم دغه سایز د برش لږ څه کم کوم، هارډنس یې هم لږ څه دغه بند کړو. اوس راشئ مثلا که چیرې زه یو اس ولیکم، دغسې بیا تاسو کولی شئ چې ډېر ښایسته شکلونه او ډیزاینونه ورکړئ خپلو پروژو ته. نو درنو لیدونکو دا و زموږ او ستاسو نن ورځې درس. نو تاسو سره هیله کېږي تر څو چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت ښه یې کړئ.